عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ متعلق بعض کسانو اغی الزام لگو، خطرناک الزام. زما قسم دے چې حضور پاک په جون کې دومره چته نه دی خپه شوی لکه په دغه ورځ چې څونه خپه شو. ډیر پریشان دی. حضرت علی صاحب سره مشورې کوي، حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د کور دننه خدمتګاره ده، هغې سره مشورې کوي، بیبیانو سره مشورې کوي، صحابو سره مشورې کوي. دومره پیغمبر علیه السلام پریشانه چې د حد نه وتی. الله بیا خبر ښکاره کړه، پوره پته ولګېده او قرآن شریف کې الله اعلان وکړه اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة وایي چې دا کم الزام په کمو خلکو لګېدلی دی، الله وی دا بری دي، دا پاک دي. ته چې سنګ پاکې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ته چې سنګ پاکې بیبیانې دي هغسې پاکې دي، او چې بیبیانې دي سنګ پاکې دي ته هغسې پاکې. خبره ښکاره شوه. صاحب من هغې کې چې کم یو کس پکې مبتلا و د هغه نوم مستح رضی الله عنه دی، مستح ابن اساسه دا. او دا څوک دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رشته دار. د مستح مور د حضرت ابوبکر د ترور لور وه. ګوره نږدې رشته ده. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې اسمان را باندې را پرېوته، بره په کوټه ناست وم او تلاوت مې کو چې خدای دا په څه غم واوړېدم. دا خو یوازې د حضور پاک بدنامي نه، دا خو زما بدنامي راله، زما د لور بدنامي راله. وشرمېدم، رسوا به شم، دا لور به راته پرېږدي، قیامت ته پورې به تاریخ کې تباه و برباد شم. دا څه شو؟ خبره خو پاکه شوه، الله خبره ښکاره کړه، خلکو ته هم پته ولګېده، ټوله دنیا خبر شو چې خبره دروغ وه. دغه هلک چې د ابوبکر صدیق رشته دار دی، مور یې د ترور لور د خورایې کېږي، هغه د هغه ټوله ډوډۍ به ابوبکر ورکوله. د هغه چې څومره نفقه او خرچه و جامه، دا ټول د حضرت ابوبکر د کور نو بنده له غوسه ورشي چې ته زما رشته دار یې، ډوډۍ زما خورې، جامه زما غوندې، ستا ټوله خرچه په ما ده، نو بیا دې ما ته دومره لوی ساده چې سکیم باندې که او یوازې زه نه د ما لور نه د حضور پاک په جامه دې دومره غټ داغ ولګو. نو حضرت ابوبکر صدیق قسم وخوړه، والله لا انفق على مستح ابدا، نن نه پس مې د قسم په خدای وي که په مستح زما یو نوړی ډوډۍ مو ورکړه او که پوټۍ خرچه مې پرې وکړه. هلکه سړي ګیلمن کېږي که نه ګیلمن کېږي، چې دا زه ورسره څه کوم، دا ته ما سره څه کوې. او یوازې دا نه ما ته رېکنځل نه دی کړی، زما په لور او د حضور پاک په محترمه بیبي تبه یې دې وکړه، دا دې څه وکړله، دا الله بنده. والله لا انفقو على مستح ابدا، جون کې به چېته وله پوټۍ شی ور نه کو. لیکن رب العالمین قرآن شریف کې آیت نازل کړ حضور پاک مبارک ته، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربا والیتام والمساکین. الله الآیه آیات نازل کړ چې دا چا له خدای مال دولت ورکړ نو اوس به د خیر ښېګړې نه قسمونه خوري، او د چا نه خیر ښېګړه هغه چې چا کم مستح دی، دا څوک دی؟ مهاجر دی، مسکین دی، فقیر دی. ای د مال دولت خاوندانو، ای د مالدارو، اوس قسمونه خورئ چې خیر ښېګړه به نه کو. تاسو دا نه ده خوښه چې تاسو د خدای وبخي، د خدای بخښنه هم نه ده خوښه. حضور پاک حضرت ابوبکر راوغوښته، ابوبکر دغسې آیات نازل شو، وی بس قسم په خدای چې څنګه مې مخکې خیر ښېګړه کړله اوس به م ورسره کوم، قسم ماتوم د الله رسوله. حضرت ابوبکر وی ولې مې نه ده خوښه چې ما خدای وبخي، زما خوښه ده. فورا یې هماغه سړي ته نفقه واپس کړه، خیر ښېګړه بیا د سر نه شروع کړه. داسې معاشره حضور پاک مبارک قایمه کړې ده د مینې او د محبت. فتح د مکې چې کله وشوه، مکه مکرمه فتح شوه په رمضان کې 8 هجرۍ کې، نو حضور پاک مبارک خوشحاله ځکه مکې نه بوتان ختم شو، مکه آزاده شوه، بیت الله